سلامونه یارانو، الله دې وکړي ټول شروع و جوړ اوسئ. د جمعې مبارکې ورځ ده، د سهار تقریبا څه کم 8 بجې دي. دلته لږ مریض یم، ګردې مې لږ خرابې شوي دي. د مرګ او د ژوند څه معلومات نه کېږي. مرګ به د چا ړومبی، د چا به وروستی، دا به خدای ته معلومات دي. وطن کې م نه یم، نه د چا په ویلو دا ویډیو جوړوم او د دومره خو مې ښه پېژنئ چې د چا په کیسه کې م نه یم، نه دا خپلې مرداړې وینې دومره را باندې ګرانې دي چې د چا په ویلو باندې زه کوم شی وکړم. په ټول عمر مونږ د بل د خولې خبرې نه دي کړې. بس یو شی مې په ذهن کې راغله، ښه مې پېژنئ چې څه رقم سړی یم. خاص د خدای د اخباره، د خپل وطن د اخباره، د خپلو افغانانو د اخباره، چې هغه له مرګه وروسته بیا څوک داسې ونه یایي چې یاره ډېر شکر دی چې دی مړ شو، لا هغه اوسو. نور به خدای خبر، مرګ به د چا ړومبی د چا. نو شمس الله پکتیاوال په خبرو باندې چې د هر چا زړه ازار شوی، بخښنه ورنه غواړم. د ټول افغان هغه که د هرې ډلې سړی، که د هر ګوند سړی چې د ما په خبرو باندې زړه ازار شوی، تکلیف ورته رسېدلی، دل ازاري ورته شوي، زه بخښنه ورنه غواړم. د ما سره یو چا ظلم کړی، د ګوتو په شمار یو څو کسان دي. که وخت راغی پوښتنه به ځینې وکړم چې بزرګان د خدای شي بیا یې ولاکه پرېږدم. اما ټول افغانستان لا کوم ټول نظام لا کومې ټولې یوې ډلې له ما سره ظلم نه ده کړی. د ګوتو په شمار یو څو کسانو له ما سره ظلم کړی، ښه یې پېژنم. لیکن ما ډېرو خلکو ته بد ورد ویلي دي، د ډېرو خلکو زړه مازار کړی، ډېرو خلکو ته م شکنځلې کړي دي، د ډېرو خلکو سره زه له هغو ټولو نه بخښنه غواړم. نه په وطن کې یم، نه د مرګ له ډاره دا کیسې کوم. که د مرګ له ډاره مې کولی نو په وطن کې به مې کړې وي. نو موږ ته کار چا هر څه ویلي دي، موږ د خدای د اخباره بخښلي دي، او له ټول افغان ولس نه پکتیاوال بخښنه غواړي. ټول عمر خدا وطن ته درسو نسو در، هغه خو به خدای ته معلومات دي. لیکن نه غواړو چې څوک هم له مرګه وروسته هم په بده خوله یاد کړي. ښه وخت ولرئ. تل دې وي افغانستان. زنده باد افغانستان.